د یونما مشر حقاني سره په ترهګرۍ ضد مبارزې او عبدالله سره په ټولګډونوالي خبرې کړي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینس د طالبان حکومت کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقاني او د ملي روغې جوړې عالي شورا له مخکیني مشر عبدالله سره د خدای پامانۍ لیدنې کړې. د یونما په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې ښاغلي حقاني سره د هغې دا لیدنه په ترهګرۍ او نشهیي توکو ضد مبارزې او همداراز د بشردوستانه عملیاتو برخه کې د همکارۍ په پیاوړتیا متمرکزه وه. دوی پر دې سربیره افغانستان کې د کولرا ناروغۍ د خپرې شوې څپې مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چا